السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، که دا وخت موږ د پاکستان تازه صورتحال وګورو نو ډېر زیاته تشویشناک دي او ډېر زیاته بدرنګ دي. په دې وخت کې د هغې وجه دا ده چې سپریم کورټ اف پاکستان نه چې کومه د آئین آرټیکل 63A یعنې 63A چې کومه آرټیکل و د هغې فیصله نن قاضي فایصل صاحب واوروله او دا قاضي فایصل صاحب په دې وخت کې دا فیصله واوروله چې کله پاکستان تحریک انصاف د 4 اکتوبر په ډي چوک باندې د احتجاج اعلان کړی و. قاضي فایصل صاحب د هغې نه یوه ورځ مخکې دا فیصله واوروله او دا د قاضي فایصل صاحب خواهش هم و چې هغه دا فیصله د دې نه مخکې واورئ. خو په سبا له پاکستان تحریک انصاف هلته چې کومه د احتجاج اعلان کړی دی او د دې نه مخکې دا فیصله راغله، دا یو واضح پیغام دی د پاکستان تحریک انصاف دپاره چې پاکستان تحریک انصاف دپاره موجوده حالات چې کومه دي دا د ډو اینډ ډای سچویشن دی، یعنې د پاکستان تحریک انصاف سره درېیمه لاره نشته. اوس که موږ تازه صورتحال وګورو نو په دې وخت کې حالات هم ډېر زیات تشویشناک دي، ځکه چې قاضي فایصل صاحب څرنګې د فلور کراسینګ دپاره لارې چې کومه دي دا ازادې کړې، لارې هموارې کړې او څرنګې د کوشش وکړو د څرنګې خلک فیسیلیټیټ کړه چې دوی فلور کراسینګ وکړي. که فلور کراسینګ باندې زه تاسو په اسانه طریقه باندې پوهېږم، په اسانه خبره پوهېږم، د دې مطلب دا دی چې د یو پارټۍ یو کس د یو پارټۍ په ذریعه باندې سلیکټ شي، یعنې هغه قومي اسمبلۍ ته ورسي نو هغه بیا د هغې خلاف ووټ چې کومه دی هغه هم په دغه اسمبلۍ کې استعمالولی شي، نو دې ته موږ څه وایو؟ فلور کراسینګ ورته وایو. عیني ترمیم معامله چې کومه ده دا قاضي صاحب او سیسټم به اوس ډېر په اسانۍ سره چې کومه دا مخکې بوځي او د پاکستان تحریک انصاف دپاره اوس چې کومه اپشن و د دوی سره هغه اپشن تقریبا چې کومه دي هغه ختم شوي دي. نو پاکستان تحریک انصاف حالات چې کوم دي دا وخت ډېر زیاته راتنګ شوي دي او د دوی سره دومره وخت نشته یا ډو اینډ ډای والا سچویشن دی د پاکستان تحریک انصاف سره. قاضي فایصل صاحب چې نن څرنګې کومه گیم کړی دی او څرنګې قاضي فایصل صاحب دا هر څه نن کړي نو دا یوه نقطه چې کومه دا ډېره په اسانه سره ظاهروي چې څرنګې قاضي فایصل صاحب د جمعې په ورځ باندې په کومه چې کمیټي وه په هغه کمیټۍ کې حصه نه واخیستې، په هغې کې ډېر شرکت نه وکړی. د هغې نه بعد څرنګې د جمعې په ورځ باندې صدارتي آرډیننس راځي، د هغې نه بعد د قاضي فایصل صاحب کمیټي چې زړه کومه ده هغه ماتوي او په هغې کې د یو نوي جج چې کومه ده هغه پکې حصه اخلي او زوړ یو جج د هغې نه وځي، د هغې نه بعد بیا بینچ جوړېږي، بیا هغه بینچ ماتېږي او د هغې بینچ نه ماتېدو نه پس یو نوی بینچ جوړېږي او بیا قاضي فایصل صاحب د هغه بینچ په ذریعه باندې څرنګې دا فیصله اورئ. مخصوص سیټونه چې کومه دی د هغې په حوالې سره قاضي فایصل صاحب چې کله دا فیصله راغلی د هغې نه بعد د قاضي فایصل صاحب سره یو اپشن و او هغه اپشن دا و چې په څه نه څه طریقه باندې د پاکستان تحریک انصاف دا کومه ایم این ایز چې د پاکستان تحریک انصاف په نوم باندې یا د پاکستان تحریک انصاف په هوټلو باندې دوی اسمبلۍ ته رارسېدلي دي چې په څه نه څه طریقه باندې دپاره کله فلور کراسینګ دی چې د دې د عمل د دې دپاره جوړ کړه شي، د دې دپاره لار جوړه کړه شي او د دې دپاره په دې کې اساني جوړه کړه شي. نو د هغې نه بعد به بیا د عیني ترمیم چې کومه دا په آرام سره پاس کړی شي. نو د هغې دپاره دوی کوشش کاوه او د هغې نه بعد به قاضي فایصل صاحب ته ایکسټنشن هم میلاو شي. نو د هغې دپاره دوی د پاکستان تحریک انصاف دا څومره ایم این ایز چې کومه دا به دوی مات کړي او د ماتېدو طریقه به د هغې دا وي چې یا به دوی په دې باندې زور زبردستي وکړي، یا به د هغې ماشومان چوت کړي، یا به ښځې چوتې کړي، یا به تروریانې چوتې کړي، یا به د ماما لوڼه چوتې کړي، یا به داسې کار وکړي چې د هغې د ضمیر فیصله به وکړي، د هغې ضمیر به واخلي په 100 روپو باندې. نو د هغې دپاره دوی دا کوشش وکړو او دا هر څه وشو او یقینا هغه کسانه چې کومه په تېر شوي الیکشن کې یعنې د 8 فروری په الیکشن کې د پاکستان تحریک انصاف په نوم باندې هغوی ته ووټونه اچولی شوي دي او هغه اسمبلۍ ته رارسېدلي دي، نو یقینا هغې ضمیر چې کومه دا به اوس واخیستلی شي. راځم اول تاسو مخې ته د آرټیکل چې کومه 63A دی د دې دا فیصله ستاسو مخکې ږدم، بیا په مزید څیزونو باندې مخکې خبره کوم. سپریم کورټ د آئین د آرټیکل 63A متعلقه کیس فیصله چې کومه د قدم ګرځول ده. چیف جسټس پاکستان قاضي فایصل صاحب په سربراهۍ کې 15 رکني لارجر بینچ د آئین د آرټیکل 63A د تشریف متعلق نظرثاني اپیلو باندې سماعت کړی دی. پاکستان تحریک انصاف د طرف نه برسر علي د دلایل ورکړل دي، بیا د هغې نه بعد برسر علي ظفر په دې بینچ باندې اعتراض کړی دی او بالخصوصا د دې بینچ په تشکیل باندې دوی اعتراض کړی دی. د هغې نه بعد هغې د دې د حصې جوړېدو نه هم انکار کړی دی. بل طرف ته د پاکستان پیپلز پارټۍ د طرف نه فاروق اچنایک چې کومه دی هغې دلایل ورکړل دي او فاروق اچنایک تاسو پېژنئ چې دا د اسټبلیشمنټ کس دی او څرنګې هغې اپل ورځ بل وکیل ته سترګه والوه هغه هم ستاسو مخې ته ده، هغه ما ستاسو مخې ته ایښودې وه.
چیف جسټس پاکستان نظرثاني اپیل فیصله اورولې ده. سپریم کورټ بار اسوسییشن د نظرثاني اپیل متفقه طور باندې منظور کیږي او د کیس تفصیلي فیصله چې کومه ده په بعد کې جاری کیږي. جنې دا کېدای شي سبا هم جاری کړی شي، کېدای شي 100 ورځې 10 ورځې پس هم جاری شي او کېدای شي 10 ورځې پس هم جاری شي. خو دا نن د دې فیصله اورول لازمي ځکه چې سبا پاکستان تحریک انصاف په ډي چوک باندې د احتجاج کال ورکړی دی او پاکستان تحریک انصاف په ډي چوک ته راځي او هلته به د ماده مس قلم درکوي. جسټس قاضي فایصل صاحب وینا وه چې آرټیکل 63A تشریح دپاره جسټس مظهر عالم صاحب اختلافي نوټه په 13 جولای باندې راغلی او د هغې نه علاوه د بینچ اکثریت فیصله چې کومه ده په 14 اکتوبر باندې جاری کړه شوې ده. هغه چې جسټس مظهر عالم ته د خپلې ذمهداریانو احساس هم و. جسټس جمال مندوخیل صاحب په دې کې ریمارکس ورکړو چې اکثریتي فیصله کې دا ویلی شوی دی چې ووټ اچولو او ووټ شمارولو کې فرق دی. هغه ویلي چې آیا په آئین کې د ووټ اچولو او شمار کولو کې فرق چې کومه ده دا واضح کړی دی که نه. یعنې که ته چاته ووټ اچوې او بیا هغه ووټ چې کومه دی شمار کېږي یا نه شمار کېږي یا کاونټ کېږي یا نه کاونټ کېږي، هغه چې په دې کې دا فرق چې کومه د آئین نه دی ښکاره کړی. ایډیشنل اټارني جنرال عدالت ته ویل چې آرټیکل 63A په فیصله باندې تضادات او برپور موجود دي. هغه چې یو طرف ته خو دا ویلی شوی دی چې ووټ چې کومه دا یو بنیادي حق دی او بل طرف ته دا بنیادي حق د پارټۍ په هدایت باندې ختم کړی شوی دی. د هغې سره سره د پیپلز پارټۍ وکیل فاروق اچ نایک وینا دا وه چې حسب بل په کیس مطابق ریفرنس باندې رای ورکول چې کومه دی دا چا نه دی غوښتي او چې چا وغوښتل نو دا ډېر زیات لازمي دي. په هغې چیف جسټس پاکستان استفسار دا وکړو او صدر مملکت د رای په عمل کولو په حوالې سره هغې وویلې چې هغه که چېرته هغوی یو رای طلب کړي د هغې خلاف کاروایي کېدلی شي. په هغې باندې فاروق اچ نایک وویلې چې د عدالت صدر مملکت خلاف کاروایي نشي کولی. فاروق اچ نایک د منحرف رکن صاحب متعلق تحریک انصاف عایشه ګلالۍ کیس په حواله ورکړه. په هغې ورته چیف جسټس د هغې سره مکالمه وکړه او وویلې چې تاسو د ګلالۍ نوم چې کومه دی دا غلط واخیستو او کېدای شي چې تاسو ته پبلیکلي د دې باندې موافق غوښتل چې کومه دی ضروري شي. په هغې ورته جسټس جمال مندوخیل صاحب ریمارکس ورکړه او ویلې چې ګلالۍ د پښتو یو لفظ دی چې د هغې مطلب تاسو کتلی شئ. وکیل فاروق اچ نایک ویلې چې 63A کیس کې اقلیتي ججز فیصله هم جاری شوی وه. سپریم کورټ آرټیکل 63A نظرثاني کیس فیصله کالعدم دې ګرځول د متفقه طور باندې نظرثاني درخواستونه چې کوم دي دا منظور کړی کېدای شي. یعنې دا دیو دا منظور کړل دا څه سپریم کورټ آرټیکل 63A نظرثاني کیس کې فیصله کالعدم ګرځول دا پارټۍ هدایت خلاف ووټ شمار کېدلی شي. اوس یعنې د پارټۍ خلاف چې یو کس ووټ واچوي نو هغه ووټ به په ووټونو کې شمار کېږي او په اسانه سره به عیني ترمیم چې کومه دی دا پاس کېږي. سپریم کورټ بار اسوسییشن د نظرثانۍ د اپیل متفقه طور باندې منظوري کړه شوې ده. د آرټیکل 63A په فیصله باندې تضادات نه برپور دي. یو طرف ته خو دا ویلی کېږي چې ووټ بنیادي حق دی او بل طرف ته بنیادي حق د پارټۍ په نوم باندې ختمولی کېږي. چیف جسټس اختصار وکړو چې جج څوک وي چې د هغې په معنا باندې رکن چې کومه دا منحرف کېدای شي. هغه چې د پارټۍ سربراہ سره دا اختیار وي چې هغه کومه یو رکن چې کومه دی هغه منحرف ډیکلیر کوي یا نه ډیکلیر کوي. هغه ولې چې ارکان اسمبلي یا سیاسي جماعت چې کومه ده کې د جج یا د چیف جسټس ماتحت نه وي، سیاسي جماعتونه د خپل سربراہ ماتحت وي. خو نن موږ ولیدل چې قاضي فایصل صاحب څرنګه کار د پاکستان تحریک انصاف لپاره وکړو. یقینا د نن د پاکستان تحریک انصاف د سربراہ په حیثیت باندې دا کار کړی دی ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د نن بالکل ختم کړلی. مخکې راځو دا درته وایم چې بلال بوټو صاحب به څرنګه ویلی چې که چېرته مولانا فضل الرحمن صاحب زموږ سره ملګری نه هم شي او زموږ سره چېرته ملګرتیا ونه کړي نو د هغې باوجود به موږ دا آئیني ترمیم چې کومه دی د پاکستان دا خطرناک آئیني ترمیم دا به پاس کړو. یقینا د هغې اشاره د قاضي فایصل صاحب طرف ته وه او نن یقینا قاضي فایصل صاحب د هغوی سره ملګرتیا وکړه او هغې په دې کار کې د هغې برپور تعاون هم وکړو. قاضي صاحب د ډي چوک د احتجاج نه مخکې د 63A د معامله چې کومه ده دا ختمه کړه او د دې فیصله یې واوروله او یقینا دا مقصوده هم و د قاضي فایصل صاحب چې داسې کار دی وکړی شي. خو بل طرف ته عمران خان صاحب په واضح طور باندې دا پیغام ورکړی دی چې تاسو به ډي چوک ته رارسئ او په هر حال کې به رارسئ او دا یې چا ته ویل علي امین ګنډاپور صاحب ته هم ویلي هغه ته لکه دا ځل ته ډي چوک ته راونه رسېدې او هلته تا حصه وانخیسته نو ته به دا ځل پېښور ته نه ځې بلکې ته به سیده چېرته ځې ډي آی خان ته به ځې او هغې ورته دا هم ویلي که چېرته تا ته دا یره وي چې ته به مزاحمتي بیان کې یا به مزاحمت وکړې او د هغې نه بعد به ستا دا نوکري لاړه شي نو هغوی ته دا سوچ هم مه کوه چې ته به مزاحمت وکړې او ستا دا نوکري به مزید بچ پاتې شي. دا څرنګه چې په پنجاب په نورو ضلعو کې د په 144 لګېدل وه دارنګې نن په پنجاب حکومت
په لاهور کې هم د ده په 144 فیصله کړله. پنجاب حکومت د سکیورټۍ په خدشات په نظر باندې لاهور کې شپږ ورځو لپاره د 144 نافذ کړله. د هغې په تحت باندې د 3 نومبر تر 8 اکتوبر پورې چې څومره مظاهرې او احتجاج دي په هغې باندې به پابندي وي. د دې سره سره په تیر شوو ورځو کې داسې دلیل چې پنجاب حکومت د دهشتګردۍ د خطراتو پیش نظر په صوبه کې په شپږو ضلعو کې دا پابندي چې کومه دا لګول وه. سابق وزیر او موجوده یعنی آزاد سینیټر چې کومه دی فیصل واوډا صاحب هغې چې کومه سټیټمنټ ورکړلی یقینا دا ډېر زیات حیران کن دي او دا سټیټمنټ زه ستاسو مخکې تږدم. سابق وزیر پاتې وزیر سینیټر فیصل واوډا وینا ده چې پاکستان تحریک انصاف و چې چېرته غواړي چې تصادم وشي او لاشونه دې توپکار وي نو دوی دې ډي چوک ته راشي. اسلام آباد کې پریس کانفرنس کولو په وخت کې فیصل واوډا صاحب وینا وه چې باني پیټیای د اوله خپل ځان د ذهني غلامۍ نه آزاد کړي. هغې دا بزدلي چې هغه په غریبانو بچي چې کومه دی دا وژني او احتجاجونو ته راولي او هغه دا نه غواړي چې پاکستان معصوم بچي چې کومه دی د هغو دې نه وبایولی شي بلکې پیټیای لاشونه غواړي چې هغوی مخکې دې لاشونه راشي وینه دې راشي. او عمران خان صاحب چې د ازادۍ خبره کوي د هغې لپاره د خپل بچي واپس ولې نه راغواړي چې د هغه بچي دلته احتجاج وکړي. سابق وزیر دا هم وینا وه چې ډي چوک ته د دې لپاره راځي ځکه چې دلته تصادم غواړي او د پاکستان د دن نه د پاکستان تحریک انصاف د دن نه لاشونو ډېر چې کومه دی د دې راغورځولو تیاري کړله او بیا باني پیټیای خپل سیاست په تابوت کې اخري میخ چې کومه دی هغه د وقي وزدادل او د پیټیای د خلکو دماغ چې کومه دی دا کم طرف ته دی. هغې ویلې چې بریسټر ګوهر چې کومه دی دا یو شریف کس دی او هغې ویلې چې دا بریسټر ګوهر صاحب د پارټۍ نه وباسئ ځکه چې دی مزاحمت نه کوي. فیصل واوډا صاحب مزید دا وینا وه چې ګنډاپور یو پیاده ده یعنی مطلب د فیصل واوډا صاحب دا و چې پاکستان تحریک انصاف که چېرته ډي چوک ته راشي او دوی په ډي چوک کې احتجاج وکړي نو د پنجاب او د خیبر پختونخوا پولیس به یو بل ته مخامخ شي او دلته به لاسونه وغورځولی شي ځکه چې د علي امین ګنډاپور صاحب که چېرته ډي چوک ته راځي نو د علي امین ګنډاپور صاحب د حفاظت ذمهواري چې دا د خیبر پختونخوا د پولیسو ده او بل طرف ته د وفاق پولیسو دا تیاري کړله چې هغه به په دې باندې ډزې هم کوي په دې باندې به شلې هم کوي نو بیا به یو تصادم جوړېږي او بیا به جنګ جوړېږي او بیا په دې کې لاشونه غورځولی کېږي. مزید چې څومره معلومات دي هغه زه ستاسو مخې ته ږدم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. الله پامان.